السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست. خدای پاک دې چې تاسو جوړ او روغ اوسئ، خوش او خوشحاله اوسئ. ګرانو دوستانو، ستاسو د مثبت میسجونو او کمنټونو څخه یوه نړۍ مننه. ډېر خوشحاله کېږم او ستاسو تشویق ما همیشه هڅوي چې تاسو نور هم خدمت وکړم. او ګرانو دوستانو، ستاسو د میسجونو او زنګونو څخه یوه نړۍ مننه کوم. پرون مریض وم، نه مې سوی کولی چې تاسو ویډیو وړاندې کړم، ول نن ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستان، ستاسو د میسجونو زنګونو څخه بیا هم یوه نړۍ مننه. ډېر خوشحاله کېږم ستاسو مثبت میسجونه او کمنټونه اورم یا هم وینم. ډېر مننه ګران دوستانو. ګران دوستانو، زه زمرلی مې دی او د نن په ویډیو کې انشاءالله موږ تاسو پبلیک سپیکینګ سکلز باندې یا هم په هغه مهارتونو باندې خبرې کوو کوم چې انشاءالله ستاسو سره به کومک وکړي تر څو چې تاسو ښه وینا وړاندې کړئ. ګران دوستانو، آیا کله هم داسې پروګرامونو ته تللی چې د وینا کوونکو خبرې پر تاسو باندې غمېدلي او یا هم تاسو ته خوب درغلی او یا هم تاسو بیرته په خپل تلیفون اخته سوي یاست؟ که ستاسو جواب هو وي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ګران دوستانو، هغه کوم مهارتونه دي چې موږ د دې بدبختۍ څخه ساتي؟ هغه کوم مهارتونه دي چې خلک تشویقوي تر څو موږ ته وګوري، تر څو زموږ خبرو ته غوږ سي؟ هغه کوم مهارتونه دي چې په هغه مهارتونو باندې موږ کولی سو یو ښه ویناګر اوسو؟ هغه مهارتونه دي عبارت ده: smile, eye contact, body language, project your voice, be yourself, stick to time limit. دا هغه مهارتونه دي چې انشاءالله ستاسو سره به کومک وکړي تر څو چې تاسو ښه ویناګر اوسئ. نو ګران دوستانو، راځئ چې شروع وکړو. ګرانو دوستانو، اول مهارت سمایل یا هم مسکا. ګران دوستانو، تاسو باید چې مسکا یا هم سمایل به زموږ سره څنګه کومک کوي؟ ډېر کومک کوي ګران دوستانو. مسکا یا هم سمایل تاسو نورو خلکو ته ښه او خوشحاله انسان معرفي کوي. یو په مسکا سره ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې خلکو ته دا وروښئ چې تاسو صمیمي یاست او دوی کولی شي چې تاسو سره ستاسو په سیشن یا هم ستاسو سره ستاسو په پریزنټیشن کې دوی برخه واخلي، یعنې ستاسو صمیمیت ښیي. په مسکا سره ګرانو دوستانو تاسو خلکو ته دا وښیئ چې دوی تاسو ته اهمیت لري او نن ډېر خوشحاله یاست دوی ته او تاسو ډېر خوشحاله چې تاسو د دوی مخ ته ولاړ یاست پر سټیج باندې او دوی ته وینا ورکوئ. نو د سمایل یا هم مسکا ډېرې فایدې دي. کوشش وکړئ وخت چې سټیج ته ولاړ سئ تاسو اوله پلا خلکو ته یو ښکلی مسکا وړاندې کړئ تر څو چې دوی ستاسو سره صمیمي سي او یا هم دوی ستاسو سره فرینډلی سي. ګران دوستانو، اول مهارت ډېر مهم دی. خدای پاک وکړي چې تاسو هر ځای ولرئ، نه یوازې په سټیج باندې. ګران دوستانو، دوهم مهارت آی کنټاکټ. د آی کنټاکټ څخه زموږ مطلب څه دی؟ ګرانو دوستانو، آی کنټاکټ ډېر مهم دی. ولې مهم دی؟ ګران دوستانو، تاسو به زیاتره پروګرامونو ته تللي یاست چې خلک په سټیج باندې ولاړ دي، خبرې کوي، وینا وړاندې کوي، خو سر یې لاندې سټیج دی یا هم یو شي ته ګوري. نو ګرانو دوستانو، دا کار مه کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خلکو په سترګو کې خپل سترګې وجنګوئ. هغه زموږ څه په اصطلاح خلکو ته د دوی په سترګو کې وګورئ او په سترګو کې د دوی سره تاسو خبرې وکړئ. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو د دوی سترګو ته وګورئ، دوی بیرته تاسو ته ګوري. که چیرې تاسو ورته ګورئ، دوی بیرته تاسو ته ګوري. او که چیرې تاسې هغوی ته نه ګورئ او ستاسې سترګې لاندې و سټیج یا هم یو کاغذ ته وي، زه مطمئن یم چې هغوی تاسو ته نه ګوري، بره به خپل په فیسبوک واخته یا به هم خوب ورځي. نو ګران دوستانو، تاسو کوشش وکړئ وخت چې خبرې وړاندې کوئ یا هم یو ځای خبرې کوئ د خلکو په سترګو کې وګورئ. نو ګرانو دوستانو، ډېر مهم دی دا آی کنټاکټ. د خلکو توجه تاسو ته راګرځوي، د خلکو توجه تاسو ته کوي. که چیرې تاسو ورته ګورئ، دوی هم بیرته تاسو ته ګوري. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دوی ستاسو میسج سم واوري، نو تاسو د آډینس سره یا هم د هغه خلکو سره کوم چې ناست تاسو باید د هغوی سره آی کنټاکټ ولرئ چې دا ډېر مهم دی. ګران دوستانو، تاسو پوهېږئ آی کنټاکټ څه؟ په نورو هېوادونو کې که چیرې تاسې د یو چا سره خبرې وکړئ او د هغوی په سترګو کې ونه ګورئ، ته هغوی ته داسې احساس ورکوې چې هغوی تا ته مهم نه دي، ارزښت نه لري او باور وکړئ د هغوی ډېر خوا بدېږي. نو ګران دوستانو، زه پوهېږم چې زموږ ستاسو په جامعه کې که چیرې د یو مشر سره موږ خبرې کوو، موږ باید سترګو ته ونه ګورو. زه موافق یم، خو په نورو هېوادونو کې وخت چې تاسو دلته پریزنټیشن ورکوئ، د ځوانانو سره خبرې کوئ، د هر چا سره چې تاسو کوشش وکړئ چې آی کنټاکټ ولرئ، ځکه چې په آی کنټاکټ باندې ستاسې محاوره اون ګوینګ یا هم مخ ته ځئ. نو آی کنټاکټ ډېر مهم دی. ګرانو دوستانو، دریم باډي لنګویج. ګران دوستانو، دا یو له هغه مهارتونو څخه دی چې زما خپله ډېر خوښ دی او زه هم تقریبا یو څه استعمالوم. ګران دوستانو، باډي لنګویج ډېر مهم دی. په باډي لنګویج سره تاسو کولی شئ چې خلک ځان ته راجذب کړئ. په باډي لنګویج سره تاسو کولی شئ چې د خلکو توجه ځان ته راجذب کړئ. او ګرانو دوستانو، په باډي لنګویج باندې تاسو کولی شئ
چې یعنې هغه څه ووایاست کوم چې تاسې نسئ ویلی، یعنې تاسې نسئ کولی چې اظهار کوئ په خپلو ایموشنز یا هم احساساتو باندې. نو کوشش وکړئ چې تاسې باډي لنګویج استعمال کړئ. اوور اکټینګ نه، بعضې خلک دی اوور اکټینګ کوي. موږ ډېر ښه خلک لرو، دغه یو اوور اکټینګ دی. تاسې کولی سئ چې ووایاست زموږ خلک ماشاءالله ډېر ښه دی. نو باډي لنګویج ډېر مهم دی خو اوور اکټینګ نه. او ګرانو دوستانو ډېره مهمه خبره په انګلیسي کې یو څه دي وایي actions speak louder than words. ګرانو دوستانو په باډي لنګویج کې موږ دوه ډېر مهم شیان لرو چې یو پاسچر دی او بل هم جسچر دی. پاسچر جسچر څخه زما مطلب څه دی؟ دا تاسې چې پر سټیج باندې ولاړ یاست دغه یعنې کوشش وکړئ چې پر سټیج باندې تاسې تکیه مه کوئ او کوشش مه کوئ چې لاسونه مو داسې تړلي وي یا هم تاسې شاته نیولي وي. کوشش وکړئ چې ستاسې لاسونه ایله وي او خپل په لاسونو باندې خبرې وکړئ. ګرانو دوستانو باډي لنګویج یو له مهمو موضوعاتو څخه دی، نو کوشش وکړئ چې دا تاسې مراعات کړئ په خپلو ویناوو کې. ګران دوستانو څلورم مهارت پروجیکټ یور وایس. د پروجیکټ یور وایس څخه زموږ مطلب څه دی؟ د پروجیکټ یور وایس څخه زموږ مطلب دا دی که چیرې 10 نفره درته ناست وي باید هغه آخري 10 نفر ستا اواز باید واوري. که چیرې 100 نفر درته ناست وي باید هغه 100 نفر ستاسې اواز واوري، نه دا چې یو څو لینې واوري نور ستاسې اواز نه اوري. بل پروجیکټ یور وایس څخه زموږ مطلب دا دی چې تاسو باید انټونیشن ولرئ. چې ولرئ؟ انټونیشن. ګران دوستانو د انټونیشن څخه زما مطلب دا دی د اواز پورتوالی او د اواز شي ښکتوالی. د بعضې وینا کوونکي لکه اشرف غني ډېر ښه ښایستې ویناوې کوي، یو پله خپل اواز ښه لوړ کړي بله پله یې کښته کړي. دی خپل اواز هغه وخت لوړ کوي وخت چې دی غواړي پر یو شي باندې دی د خلکو توجه راواړوي. د مثال راځئ ګرانو دوستانو چې زه یو مثال درکړم. موږ وایو چې موږ باید ویني اواز لوړ سو، موږ باید کرونا جدي ونیسو. نو دا د اواز پورتوالی کښتوالی عبارت د انټونیشن څخه دی. نو ګرانو دوستانو د پروجیکټ یور وایس څخه زموږ مطلب دا و چې باید تاسې خپل اواز تر اخرنۍ نفره پورې ورسوئ. داسې نو نه چې تاسې اول کتار ته خبره کوئ دا نور درته ناست وي چې دا نو څه وایي ده، آخر درته بیده سي یا هم خسته سي. زه ډېرو پروګرامونو ته تللی یم، موږ زیات وخت زه خپله په آخري سطح کې کښېنم. نو چې هلته زه ناست یم نو د وینا کوونکي چې خبرې کوي هغه 2-3 نفرو ته یې کوي دا نو بلا ورته ناست وي. یا هم په پوهنتون کې دی بعضې استادان دي چې په اول 2-3 ثبت ته ښه اوري خو دا نوره هېڅ نه اوري. نو کوشش وکړئ چې خپل اواز پروجیکټ کړئ یا هم تر اخرنۍ نفر پورې ورسوئ. پنځم مهارت چې ډېر مهم دی be yourself. ګرانو ملګرو زه همیش هر چاته وایم چې be yourself. د be yourself څخه زموږ مطلب څه دی؟ د be yourself څخه زموږ مطلب دا دی چې هغه څه وسه کوم چې ته یې. د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو لهجه مه کاپي کوه، ځکه چې ته بهتره، ته سپیشل او ته یونیک یې، ته بې مثاله، ستا سپره کم څوک نسته. نو کوشش وکړه چې هغه څه وسې چې ته یې. د نورو خلکو خبرې لهجه مه کاپي کوه. so be yourself. هغه څه وسه چې ته یې، ځکه چې ته سپیشل یونیک یې، بې مثاله. and I love you so much. بل موږ شپږم مهارت دی stick to time limit. د stick to time limit څخه زموږ مطلب څه دی؟ د stick to time limit څخه زموږ مطلب دا دی چې هر څونه وخت یې درکړی د وینا لپاره تاسو کوشش وکړئ چې وخت مراعات کړئ. داسې نو نه چې تاسو 15 دقیقې وخت درکړی تاسې 10 دقیقې تېر کړئ، 15 دقیقې تېر کړئ. که چیرې تاسو داسې کار وکړئ پروګرام ځنډېږي، خلکو باندې ستاسې وینا چې کېږي غمیږي. نو کوشش وکړئ چې وخت مراعات کړئ. ګرانو دوستانو دا هغه مهارتونه دي کوم چې ستا سره د ښو وینا په وړاندې کولو کې حتما کومک کوي. خدای پاک